طالبانو له پل چرخي زندان نه عمر خوړلي او ناروغ بندیان خوشي کړي دي. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. عام خلک وایي طالبان د ډیر منفي کړنو سره سره کله ناکله انسانیت ته هم درناوی کوي. یادې ډلې تازه له پل چرخي زندان څخه یو شمېر هغه زندان خوشي کړي دي چې عمر خوړلي او یا هم روغتیایي وضعیت یې خراب و. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پل چرخي له زندان څخه 10 ناروغ عمر خوړلي زندانیان یې خوشي کړي دي. سرچینې زیاته کړې چې شر جوړونکي د هیواد او ولس د بې ثباتۍ لامل کیږي او دوی مکلف دي چې هغوی د شریعت په رڼا او د حدودو په اډانه کې مجازات او توقیف کړي. طالبانو وروسته له هغې دا زندانیان خوشي کړي دي چې تازه د اسلامي امارت د قطر دفتر غړي سهیل شاهین ویلي چې په اسلام کې حاکمان د خلکو خدمتګاران وي. هغه پر خپل ټویټر لیکلي چې په اسلام کې حاکمان د خلکو پر زړونو واکمني کوي نه د هغوی پر اوږو. نوموړې زیاته کړې ده چې د خلکو پر زړونو واکمني د دوی اصلي هدف دی او هڅه کوي چې دا مسله په حقیقت بدله کړي. طالبانو داسې مهال د ولس پر زړونو د باچاهۍ دعوی کوي چې د دوی ځواکونه د عمومي عفو سره هیڅ چاته درناوی نه کوي او د تیر حکومت پوځیان په یوه او بله بهانه ځوروي. تیره ورځ هم طالبانو د تیر حکومت د اردو یو قومندان شکنجه کړی چې د چارې ولس سخت ناهیلی او له طالبانو کرکجن کړی دی.